دې بس ته مې نه مولوي صاحب رستم دی نه مسلمانه تکلیف مه کوه نه دغه عادت وی خیر ما چې دې ګاډي ته مې وخېجوي چې نه 4 13 ورسول ما ورته مسلمانه دلته زمونږ علاقه را بس ته وخېجوي چې نه وی مې چې ته یې څوک ما ونه پېژندل وی هغه وی چې ما هم وی چې دا تپوس ورانه کې وی ما ته وی چې مولوي صاحب زه ستا شاګرد یم تا سره مې وړه دوره کړې خو د سړي نه ګیره شته ولکه یا مینا نه ګیره شته او نه برېت شته سونا مونا دی په نیمه کې دی ماشاءالله خیال دې راغی که نه ښځه هله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي نو تا ته ایجاب وشو قبول دې نه دی ویلی او ښځه دې خپله کړه امینه زه ښځې ته به دې دوا وکړو حاصل دا دی چې وایي ما ته وی تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم اکوړي ته غټه دوره مې هلته وکړه وی ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل تا عالم شوې دوره دې کړې ده ګیره دې نشته برېت دې نشته سر دې سرتور دا ټیې مچولې وی راته وی چې مولوي صاحب چې زه لاړم د شیرګړ سره خوا کې یو جومات کې امام شوم یو سړي را یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړی د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و ما ته چې استاد جي راشه دا ډوډۍ والا ډوډۍ مې د لاسه واخېسته وایي ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ ساک خو پلیټ کې پروت دي که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو وایي هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسایي شوم هغوی ښځه م راکړه دا کم موټر کې ګرځم دی م راکړه بنګلی م راکړه تنخې م راله مقرر کړه او ښه عزت یې راله راکړه نو زه په هغه اسلام څوک یم چې زما عزت پکې نه او د جوارو په ډوډۍ ساګ ماله خلک راوړي ماله دا دین پکار دی ما یو چې ودروه موټر ودروه بس لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه بنګله وه موټر اخرت نه ته دې لپاره دې پرېښود تا دا دومره حدیث کې وي تا دا معلومه نه کړه چې دا عیسایت کم دین دی اسلام کم دین دی تا ته دا نه دي معلوم شوي په دومره حدیثو کې وایي ما ورته چې بچې داسې نه ده ته چې سوی دروغ وایې دا نه چې بس تا دې ډوډۍ ودې غورځول او نیغ لاړې دا بس تا د دې سره مخکې نه رابطه وه مخکې درته جراثیم در دننه کړي وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد یې کړې ورته بیا کړې الله جاپان ته چې د لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړه دا زموږ مولانا صاحب زه د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما اړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما قصه مخامخ ده پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نار یم ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کوې خواري کوي ته نه کوې ښځه هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغوی چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکوي او الله څه فرمایي الله وایي که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې آخرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې وله ورکړم کړ ایمان پاس شو سړی لاړ عیسایي شو صاحب دا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځول او ساګ یې دله راوړو دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې زما وروڼو د کشرانو ته مې دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې ځم یو طرف ته دا ماشومان چغې وې هغه مولي صاحب هغه دی لاړ چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وایي د کشرانو بچو ته م ویم تاسو ته م ویم چې بچې خپل ایمان مضبوط کړئ ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کړئ لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دا ده او دا ده او دا ده زموږ باباجي یو ځل خبره کوله دا هغه ما ته په درس کې هغه دا خبره کړې وی مردان کې را روان وم یو ګاډي والا راته ودرېده او ډېر قیمتي نوې ګاډی و ودرېده و سړی را کوش و را تر غاړه وته ډېر قدر یې زما وکړ ډېر زیات قدر او ما ته وایي چې الله راخېږه چې دې ورسوم ما وی نه بچې بس زه خو بس ته خېږم هغه زمانه د بسونو چې نه تو بس ته سین خېږي او وی لاړه
او الته د دکان نه بلا فروټ را واغشتل کېلې مالټې ارڅ چې هغه وخت کې بلا ګوته ډکې کړې او هغه شاته کې خو دې زما د پاره او زه مخکې سیټ ته راوخې جوړ هغه به چاله تکلیف نه ورکاو که چا به موټر ته وخېجو که نه او ښار ته به ته زه به ورسره نو چې داسې به لاړ وي بس مسلمان هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي مسلمان I love you but I don't love you क्योंकि तुम मोटी हो दफा हो जाओ यहाँ से मुझे कोई भी प्यार नहीं करता बस इसीलिए कि मैं मोटी हूँ अब मैं पतली होकर ही रहूंगी चाहे जो भी हो जाए हे सुंदर लेडी तुम मेरे जिम में आ सकती हो क्या सच में हाँ बिल्कुल सच तो क्या अब तुम मेरे साथ चलोगी भी हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी चलो चलते हैं तुम जल्दी से ये ड्रेस पहन लो ओके मैं पहन लेती हूँ ये बहुत सॉफ्ट है क्या अब तुम तैयार हो जी जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ चलो चलो अब ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले वर्कआउट करो तुम बहुत ज्यादा ही अच्छे हो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे सच बताऊं ये बिल्कुल भी भारी नहीं है तो अब हम लोग भागी दौड़ी शुरू करते हैं हाँ मैं बचपन में ऐसे ही भागा करती थी अम्मा तो बहुत ज्यादा ही भारी है अब तुम ये खा सकती हो इसमें बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स है और ये तुम्हें बहुत सारे प्रोटीन आएगा सच बताओ बचपन की आदत ऐसा हो गई मेरी भी मैं साइकिल चलाया करता था मैं भी अब मैं जो करता हूँ वो तुम करो इसको योगा कहते हैं ओके और इसी के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होती है ओह वाह मैं तो पतली हो गई मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास चलते ही सही कहते हो चलो क्या है वही है जिसका मैंने रिजेक्ट करा था हाय तो इतनी सुंदर है इसका मैंने क्यों रिजेक्ट करा